بس څه چم کوم ان شاء الله دا سړی به السلام علیکم. وعلیکم السلام. لالا جوړ ښه خوشاله طبیعت ښه دی خوشاله شکر دی ته څنګه طبیعت برابر دی شکر دی الحمدلله شکر دی مخاره ما درته ویلې ما د زما پلاټ کرایه بیخي ډېره ده پر ما اوس خو نو ګراني مسله نه نو ما ته دای سړی را پیدا کړی وای ما یو کمره په کرایه ورکړی نو په کرایه پر ما لږ کم سوی هم وای بالکل نو هغه سړي ته به زه کمره په کرایه ورکړم د ځای کرایه بیخي ډېره ده پر ما تابعدار زه به دای سړی د لګورم تاسو سره به زه بیا ټلیفون وکړم خدای کوه صحیح ده بالکل ته یو سړی سره ګور صحیح ده زه ستا یا کور ودان بس ما دا کار نه و تابعدار دواړه زه ټلیفون وکړم پرون یو سړی راغلی د کمرې دپاره السلام علیکم آغا صاحب. وعلیکم سلام. آغا صاحب چیرې یې؟ په ځای کې یم. ته زما دفتر له راسه که خدای کولا سړی مې راغوښتی دی تاسو ما ته د کمرې هغه ویلي هغه به په کرایه ورکړو. سمه دفتر له درسه هو دفتر له راسه زما دفتر له راسه دی به هم راشي که خدای کوه. ټیک ده صحیح ده. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آغا صاحب جوړ بخیر څنګه خوشاله آغا صاحب څنګه طبیعت برابر ښه سړی دې پیدا کړي هو سړی مې پیدا کړي ښه دغه ځوان دی هو نو ښه خبره مبره دې ورسره هر څه مې ورسره کړي د خالي کمره ورښکاره څه ډېره مهرباني راځه ورځه ورسره کمره ورښکاره کړه وروره بس دا ستا کمره ده دا چابي ده ورور صحیح شو لالا یې څوک و زه دا کمره مې په کرایه ورکړله دا کمره مې په کرایه ورکړه کرایه بیخي ډېره او پر موږ ته یې دا کور بس دوې کمرې زما او ستا دي و به د مېلمنو یوه زما او ستا د خپل د رهایش ده په د دې بعده زه د دې کمرې سره ستا تعلق نشته دا ما په کرایه ورکړی ټیک ده ځه بس سمه ده زویه زه به ولاړ شم څو شپې به کور ته وکړمه مور پلار به هم سره ووینم څه سودا مودا کې غوښته هغه به مو له راوړم سمه ده زویه ته به سکول له ځه بس کمرې له راځه دور دور د چا سره کار مه لره سمه ده بس په دادا په کاکا مې سلامونه وایه سمه ده که خدای کړي بس ټیک ده او بس ځه بس خپلې کمرې له ځه بس زه ځم کور ته انشاءالله ته زه د هلک له ټلیفون وکړم خوا ته رسونه وځي خیرات دی زویه ته څنګه یې ښه جوړ یې شکر ده الحمدلله کاکا ته څنګه یې الحمدلله خیر دی زویه خبره واوره زه د روان یم کوټ له چې خوا ته ونوځې د کمرې چابۍ د تا سره دي به دا چابۍ به ما ته راکړې که دې خوا ته وتلې بیا ووځو سمه ده صحیح ده زه د روان یم خوا ته ولاړ نه سي صحیح ده صحیح ټیک ده صحیح ده خیر دی خانه څه کوې دا زموږ د کمرې چابۍ دي زما مشر ورور د کلي روان دي چابۍ بیا هغه ته ورکړه صحیح ده ټیک شو ته چیرې ځې زه ځم میش صحیح ته اوس خپل میچ وکړه ښه خبره پیغام هسې د غر وسط ته خو زه ناست وم چې د دې کمرې چابیانې به کله ماله په لاس راځي هغه کمره خو ما د دغه شي دپاره په کرایه نه وګو اوس به نه زه سم کار ور وکړم د دوی وای په خدای ایفون موبایل په 3 لک روپۍ خالي موبایل دی چلو کې واه پیسې اوس کار وشو ځه ځغله کمره ولې خلاص ده هلک چیرې ته زه ټلیفون ور وکړم الو لالا چیرې یې بازار کې یم کمره ولې خلاصه ده چابۍ چا ته ورکړې وې او د خدای بنده پړوسي ته دې ولې ورکولې کور یې راسپېرنه کړي پیسې د ګرد عمر خواري یې ویوړله
د غم دې زه د 500 روپۍ بچت وکړم د غم دې زه کمره په کرایه ورکړم په چا بروسه کوې څنګه پریشانه کړم ملګرو په دا اوس دور کې په چا باندې بروسه کول ډېره مشکله شوه چې هر ځای کمره ورکوي یا کور په کرایه ورکوي ډېر پام او فکر به کوي چې خاندان یې نه پیژنئ علاقه یې نه پیژنئ کلی یې نه پیژنئ کتن چاته کمره په کرایه مور کوي کور په کرایه مور کوي تی د 500 روپیو د 10 روپیو د 1000 د 500 لالچ کوي ورته تی سره بیا ډېره غټه واقعه وشي که چیرې زموږ دا کوچنی میسج تی خوښ شوی مخ ته سره شیر کړئ او په دعاو کې مه هېروئ چې هر ځای یاست آباد اوسئ